چې د افغانستان کرکټ لوبډلې په هند کې دوه کیمپونه وکړل او دې کیمپونو باندې ډېر خرچې ولګېدلې. دغه باوجود د هند سره سیالۍ وې چې په همدې موخه وه. ولې د دې خرچو او د دې سیالیو کیمپونو باوجود د افغانستان پنځه کسیزه لوبډله نه فاینل کېږي؟ یوه دا پوښتنه او بله پوښتنه دا ده چې د انګلینډ پر ځای ولې سویلي افریقا انتخاب کېږي او که انتخاب شوه آیا د سویلي افریقا ویشتل ځایونه او آب و هوا به د ایرلینډ سره برابره اوسېږي؟ او فکر نه کوئ که مخکې سکواډ اعلان شوی د لوبغاړو پر روحیو به مثبت تاثیر شوی وای او دوی به لا په جذبې سره ښه کارکردګي کړې وای یا ځان به یې پېچ کړی وای نړیوال جام ته به مخکې له مخکې خوشحاله وای؟ دغه حالت به اوس نه راتله که هر شی چې هر څه ډېر صحیح شوي وای، کیمپونه منظم شوي وای، لوبغاړو ته صحیح منظم موقع میلاو شوی وای، لوبغاړو په خپل جي باندې لوبه کړې وای، زموږ هغه اوپنران چې په بینچ ناست و میډل آرډر بیټسمین به مو اوپن ته راته، په پریکټسي میچونو کې به زموږ میډل آرډر بیټسمین اوپن کا او اوپنران مو په دې باندې ناست وو. دغه هغه حالت دی چې موږ اوس دې نتیجې ته رسېدلي یو چې باید تغیرات راوړو. کار څه ډېر صحیح شوي وای او صحیح منظم شوي وای. هلته په کوم ځای کې چې د کپتان او د کوچ ډېر رول ده، هلته زموږ رول نشته په ګراونډ کې دننه. هلته چې هر څه ډېر په انصاف سره شوي وای، ډېر په مسلکي ډول ترسره شوي وای. اوس به دا حالت نه وبخښئ احمدزی صاحب، هلته هم تاسې ګرام راځئ ځکه که دوه ویشت کسیزه لوبډله اعلانېږي نو بیا به د کپټانو د روزونکي لپاره چلنج نه وي چې هغه پکښې انتخاب کوي بیا چانس ورکوي یا په صحیح معنا ګوري. ښه مثال یې شاپور یا نور علي زدران دی چې په یوه یوه سیالۍ کې چانس ورکول کېږي. څنګه به هغه معلوم شي؟ ولې دلته ترکیب کوم ګران دی چې نور علي زدران یا جاوید احمدي ځینې لوبغاړو په یوه یوه سیالۍ کې چانس ورکول کېږي او هغه پرفارم یې سم نه دی کړی، مګر بیا سکواډ ته اعلانېږي او ځینې لوبغاړي بیخي نه سره یا ځینې بل لوبغاړي چې جاوید احمدي دی هغه بیخي نه اخیستل کېږي. بالکل هغه لوبغاړو ته چې کم چانس ورکول شوی ده هغه به ساوت افریقا کې بیا کتل کېږي. کومو لوبغاړو ته چې ډېر چانس میلاو شوی هغه به په دې کې برخه نه دي ګرځېدلي. بل خبره دا پاتې شوله چې 22 کسیزه لوبډله سلیکشن کمیټي ورکړې ده، دا بالکل غلطه. 22 کسیزه یا 21 کسیزه لوبډله د کپتان او د کوچ په خوښه باندې هغو غوښتې ده. دغه دپاره دلته د وکیل په صفت باندې له بورډ منظوره شوې ځکه مسؤلیت خو ستاسو نه، په دې کې ګرمي نه ده. موږ چې دا ورلډ کپ ته ټیم جوړه هغه لکان هغه سکواډ چې موږ ته په ون ډے کې ښه ښکارېده هغه باید موږ کتلی وای. موږ سره د ایرلینډ د میچونو نه بل چانس نه و. باید هغه ځایونه چې موږ کومو ځایو ته کتل هغه ځایونه باید موږ کتلي وای. نو په دې وجه باندې موږ 21 کسیزه لوبډله ورکړه او امکان ډېر لاره چې هغه صحیح ترتیب شوی وای نو ټولو ته چانس کې میلاوېده. لکه بعضې ځایو کې په سمیولا شینواري باندې 10 اوره کول، په میډل کې بیټینګ پې کول او 10 اوره په هغه کول دغه په ځای باندې ضرورت نه و که فاست بالر راغلی وای. داسې وړې وړې شیان شته چې هلته که کیدای شو چې دا ټیم صحیح منت شوی. لکه مخکې چې ما درته ویلې چې دا هر څه ډېر په مسلکي ډول هلته ترسره شوي وای نو دې ته دا دومره زیات تغیرات نه راتلل. او یوه د کپټان په